بسم الله الرحمن الرحیم درس بل ورځ وځانډلو په پاورپوینټ کې پاین چار ختم شول په سلاید شو کې مو په سیټ اپ ټول موضوعات باندې خبره وایي کنه په ویډیو کې تر دې نه ورسره درس پوتو دي نه په ویډیو کې مې طریقه کړای شي شو دا سلاید نه لري سر سلاید نه سره وي کنه وته شي چې دا اواز سلاید نه تر 15 سلاید تر د متخرج شو شي خلی هغه رینج ورکولای شي چې دا سلاډینا پرسن زو یا چې د 50 سلاډینا سره دي چې د شلم نه تر د شم تر د متدخلي دا ځکه چې لایکی نه ده هارد وي کلچ دا مقدار راوړي کسٹم په ویډیو کې نه خبره ته کړې ده چې کوم کسٹم هغه وختي سلاډ د کسٹم سلاډ وګورئ شي دا ځکه مینوالي مش دا سلاډ راولای شي او ټایمینګ پاس راولای شي پرایمری مانیټورزم راولای شي او ملټیپل مانیټورزم راولای شي یعنی کله مو کمپیوټر زیات غاسره وسو شوی مانیټور سره یو داسې یو بل سیم کنه وسه وسو شوی مو سره ډېر لکه مو کمپیوټر لکه مطلب دې سره وصل وي بل پرنټر غاسره وصل وي د سکرین سره بل سره وصل وي نو دې نه څه ملټیپل پرنټر استعمال شي د سکرین ریزولوشن سم راولای شي لکه مطلب هر سکرین زون ته ریزولوشن لري د سکرین ریزولوشن دې نه ټاکای شي مو کرنٹ ټاکای او د سکرین ریزولوشن په وړاندې کوم ته ویل چې کله راټ کلیک وکړئ دا ځکه د سکرین ریزولوشن شته مو کمپیوټر د سکرین ریزولوشن چې دی تر ټولو لوړ هاي څومره ده 280 او تاسو کم څه او تاسو شپږ سو ده څو نوې درس چلای ریویو ترسي سیشلا په دې ځای پر مطلب خبرې کړې دا ملټیپل مانیټور دي اج نه کې تریزنه کې واپس وایي ار یوټیوب ترسي پر ریویو کې سپیلینګ دي سپیلینګ په مسورډ کې ویلې کنه کا سپیلینګ چک مونږ مو د دې کمپیوټر ولې کړو خو غلط مو ولې مو کمپیوټر مو ولې ام په دې مې څاولې کړو ان مو ولې کړو کنه ام په دې مې څاولې کړو ام ولې ستراله ما یې سره دا سپیل چک کول پر اکاډمي کې کلیک وکړئ سپیل چک کوي او دا چې په دې پوینټ کې څه وکړو راځي چې څه وکړو مته کمپیوټر ایتو کمپیوټر هدف ته کمپیوټر دی نه چې لږ داسې اشاره ته وشي کنه سام ته سام باندې ته ول راشي شو شي به څه پیلې کنه کمپیوټر واسطه کوي کلیک وکړه به باندې چینج باندې کلیک کا هم چټیس ته چینج شو یا دې سترو راځه کمپیوټر نه یو بل سم وایي دا ځکه مې ماوس ولیکل ماوس رات مولیکل کنه ماوس باندې کلیک کړو رول سپیلینګ کې دا ځکه دمر ډېر لغات ټول دي MOUSTR1 most د هدف ته کوم دی مو د ټیو لیکل دا ورنه ځکه د most بیا هدف بدلیږي لکه most بیا زیات دی لکه نه must ضروري په انګلیسي کې د تر له سپیلینګ دا ځکه څه لیکل دي ماوس د هدف ته کوم یو د هدف ته ځکه ماوس کلیک وکړه چینج کا صحیح باندې شو آج سب خاطر کدا ځکه مې ماوس لیکلای دا ځکه مې زګلی کوم ماوس مې مای کا زندگی کو دې مې سیټلا کمای سره MIC دا څه کنه مو د ماوس د ذکر راشه ولې کلو کنه دوازه مو غلط ولې کلو ماوس کنه یو مې د ذکر غلط ولې کلو یو مې د ذکر غلط ولې کلو کچره سپیلینګ تر شو او د ذکر سلی کړي ماوس چینج آل باندې کله کلیک وکړي دا څومره چې ماوس ته غلط لیکلی وي او ټول په یوځای شي کو کلیک وکړه سلیکټ آل باندې او دا ځکه میسر کړو سپیل چک کمپلیټ یو ار ګود ټو ګو دا ماوس یې سم شو دا ځکه ماوس سم شو ایمیج غلط دی کړی صحیح شو یا کله چې ځکه سپیل یې څه وکړي چې رب دې باندې کلیک وکړي سپیلینګ تر شي دا چک دا صحیح دی چې دا سره شو ماوس مې راځي ولې کلو او سپیلینګ تر شو او دا ځکه دا ماوس سپیلینګ تر شي ماوس تر ولو چې په دې باندې کلیک کړئ سپیلینګ شي مو په سکرین سره نه وصل کړای دا اگر کې پرونونسیشن ته یا په دې باندې ډبل کلیک وکړئ بیا ورپسې شو یا موبایل طریقه ته شالي وا
په MS Word کې دا مې بیا دا ایون نه کړه غلط شو کنه رائټ کلیک کوئ داسې کې ستړي کړئ ماوس دا مې کلیک بیا ستړي دې مې څه کورو وکړه دا په MS Word کې پویو بل چې دي پریشرز دي دی ور غواړم په اړه مزید نره معلومات ورکول لکه یو ډکشنری چې وی کنه یا په انټرنیټ کارونه نره معلومات لکه څنګه چې کولی کا کار موټر مولي کولو سلیکټ مې کړو دا اترې شرط وروګه دا چې دا دې معنا یې وروګه سره په تو موږ دا یو فرانسوي کې دی وایي انګلیسي دی او اسپانیش دا ښه ټرانسلیټ کړي لکه اټ یاد دی وایي ویکل یاد دی وایي دا ویکل اټ ویکل چې دا مونږ ټول موټر ته استعمالي بل دا اټ دی بل وان دي کنه سره کوم موټر دی چې سره کوم موټر دی دا نره نومینار کوستي دا نره فنندلی خدا درې نومینا مندلی دا نه دی یو لغت اړوند معلومات تاسو ډېر متبر ډکشنریانو ډېر معلومات نه شته دي دا چې ډېر خپل ولې کړه خپل مولي کولو د څه شروع شو ته په معنا شي بس لږ دروات نه پروي نه بس ډېر متبر ډکشنری نه وکړه راځي یان دی یو لغت اړوند نه معلومات کوي سمارټ شه دا د نت سره په خپل په دې باندې کلیک وکړئ او دا چې څه لیکل check your network connection نو دا د انټرنیټ سره کوو صحیح شو ور سره بل دا چې دا کړو اپل مې انتخاب کړو دې ترڅو دا اپلای نه مچ آنلاین دا د اپل منایرو بس لا په فرانسوي ژبه کې د انګلیسي نه فرانسوي ته دا کوم نومونه ته استعمال کړی دا اپل د شي دي کومې لیکلي کې شي لیکلي دي بس ګرامر نه وځي دي رزومې کوم بیا خپل کمپیوټر ته ورسې شو مطلب دی ول وخت معنا ده کیمه ژبه نه ته مې محدود ژبه دی واسه نه ویل په تو برا کیمه فرانسوي ماما نت ته ډېر په دار نه خوري کنه که پښتو ته وایي موږ ته په دار خورلای او بل دی لانګویج سیټ پروپل لانګویج او کچر شمس لږی کې دا د پروپینګ د برا کچر دې ستورشي آپشن ترشي آپشن کې راځي کې پروپینګ شته اته پوری آپشن دی پر دې په ژبه بدلول دي کله چې راځي کې څه څه وکړي دې پر ژبه انتخاب کړئ بلابل لانګویج ژبه کې چې کومه ژبه انتخاب ورای شي یا لانګویج ریفرنس ته چې راځي کې لانګویج ژبه انتخاب ورای شي څه شو کوم مصدرونه چې کله موږ په دار ځکه نه خوري چې کچېره پښتو ژبه وایي یا کم تر کمه فارسی ژبه وایي موږ په دار خورل څه شو کله چې د لانګویج موږ بدله کی بیا موږ په دار نه څه شو دا درې اپشن چې دي دا سالویر موږ ډېر نه استعمالوي څه شو سپیلنګ زیات استعمالوي سپیلنګ او زده کوي کمنټ ترسي څه شو په دې کې موږ سوال درنه کړو چې شلا په دې کې ورسې په کور په کوي وایي کې مهمانه ده زغول چې مطلب په دا ماوس باندې کمنټ وکړه کمنټ په MS Word کې پرېوي کې ویلې وي نیو کمنټ ترشي په دې باندې شاو راغلو کمنټ راغلو او دې کې کمنټ چې راځي راځي ماوس من ماوس بیان د ماوس باندې او دا ځکه مې د شیره ما سره ولیدو د کمنټ علامه دي کنه ستاره ورول کله چې هایډ کیا د ځکه دا علامه سره ولیدو څه شولا کچره په دې باندې کلیک وکړئ او دا شوم هغه باندې کلیک وکړئ کمنټس باندې دا کمنټ څه شي ته شو شي یا په دې باندې کلیک شو مارک اپ دا کمنټ پین دا پین څه شي ته شو شي دا مارک اپ خو دزل لري کوي وره مینه دا علامه چې د ځکه ویني نشته او کله تر شي دا مارک په ولاګوي مینه دا علامه به سره رسي او کله تر شي کمنټ پین دا ځکه سم کې پین شي هغه تر شي دې کلیک دا پین ستر شي ریپلای دا ځکه ورکولای شي دا ایمانه ده او دا ځکه ریپلای ورکولای شي کمنټس په دې کې دا نیم کمنټ خو شوی اس خوړې چې دا ځکه می کمنټ لګولای دی او زر څه بل ځکه کمنټ لګول په دې کې ته نه وکړه اس دا وړي دا ځکه کمنټ لګول دا ځکه می کمنټ لګول دی اړو نو می سوال وکړ او په دا ځکه می کمنټ لګول نیو کمنټ او دې اړو سوال وکړ
زه غواړم چې د یو کمنټ نه بل کمنټ ته لاړ شم نیکسټ کمنټ نه کلیک کا یو کمنټ دې سپدا کمنټ کې کنه د کمنټ رنګ بدل دی کنه ورسې غونډه ک نیکسټ باندې کلیک وکړه کوم کمنټ ته وروله دته ک بیا نیکسټ باندې کلیک وکړه کوم ته کړه ک پریویو ته ورشي د من شروع ته تلای شي او د بل بل چیک کړئ شي مخه تلای شي څه شو او په دې باندې دا ستا ما ډیلیټ کولای شي کمنټس delete comments ink on the in the slide دا رنگ به ختم شي delete کوي خالي صرف دا آیو او کا delete all comments ink ارڅ دې ختم شي کچر دې دروشي او delete هرې کلیک وکړي کیمه ختم شو هرې په دې ځکه ختم شو کنه او کچر دې دروشي delete باندې کلیک او delete inks کلاس ختم شو او دا بل ته چې دا راځي چې all to delete کوي دا شولره کوي دا پینو باندې څه شولا نوې کمنټ په دې کې لګولای شي په دې کې ډیلیټ کولای شي په دې کې یو کمنټ نه بل کمنټ تل شي دا ځکه کمنټ هلا شي دا ځکه کمنټ لګیدلای کنه لګیدلای ویز دا ځکه مینه کمنټ نه لګیدلای چې دا ځکه کمنټ ولا کوم مې دا ځکه ویل کوم ته شو څه شولا پرې من څه کور وکړي مونږ دې کمپیر څه خاطر استعمالي شي کمپیر استعمالي دې خاطر چې کچر لاس مو کړی وي موږ د لیکل ورکړی کړل نو I start that کمپیر مقایسه ته ویل کېږي چې مقایسه کول کچر وړي چې نه راستړي نه تاسو سره وي سلاइडिन सर मकाइसा का या इस तरह इंतकाल कैलकुलेशन दिसना कंपेयर प्रोसेस में शौक से देता कंपेयर मनी में क्लिक करो और जो स्लाइडिन में चलते हैं ये डेस्कटॉप में जिक्र ना स्लाइडिन इदा उस तरह कंपेयर का वो जिन स्लाइडिन में आड़ चालू शुरू कला में क्लिक करो दाजी कि यू पैनल प्रेजेंटेशन चेंज او زه وګورم چې په دې کې یو څه سلاइډ نه شي داخل دغه سلاइड ترشي کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دا سلاइड داخل شو دی غیبل سلاइड نه لکه نه راځي کړی کنه دا مخکینی خو دې ته شو داخل شو اقدار چینج کوم دې سترو وستو دا زې اسمانه دې ته دروشي کنه د شیرو ایم به مکایسه کولای شي دا کتل شي دا سره کتل شي خدای څنګه ایکسپټ شوی نه دي دا شیرو وستو زې چې ایکسپټ شي او کا ریجیکټ شي ایکسپټ دا مطلب چې دا چې دې ته مور وسلای ده د لیز د پوتې شي که خاطر نشي کچر ایکسپټ مې کلیک وکړي ایکسپټ آل دا ټول څه شو مکمل هغه نه رسېږي نه چې بل کې مې جوړ کړی مکمل څه شو دې سترو او کچر په ریجیکټ مې کلیک وکړي ریجیکټ آل به نو ټول څه شو یعنی کچر په یو ډاکومنټ کې د اړتیا شولته تا چې نره ډاکومنټس نه مواد روغلي کلیش دې پاسه سره کمپیر چې د ډاکومنټ کې شي مو استرا کوم چې روبسته ده دا یو د په ډیسکټاپ باندې مدد کې شاید دا یو دی ورکا سپری ادیج نامه دې سم دا پوسټ اډینر وبسل کا وړي چې دا به एक्सेप्ट ये कहीं का रिजेक्ट कवे रिजेक्ट कॉलेज से शोला एक्सेप्ट रिजेक्ट में खुश हो लेगा ना शा कचरे कॉलेज ना देवी बेहतर कॉलेज कचरे रिजेक्ट वन में क्लिक के सिर्फ आयु स्लाइड से रिजेक्ट का रिजेक्ट ऑल में देख ले पर टूल स्लाइड ना या मुकम्मल कदम में देख ले पर मुकम्मल स्लाइड ना से रिजेक्ट कदम में देख ले पर मुकम्मल प्रेजेंटेशन दे जो को से मुकम्मल से खत्म सही हो دا غداس دی एक्सेप्ट चेंज टू द स्लाइड चेंज وړي چې بدل دي شي او کا نه وړي په دې کې एक्सेप्ट کولای شي نه منلای شي په دې کې ریجیکټ کولای شي شاید د پاس من څه کولای شي کچره زرو شو د एक्सेप्ट آل وکړه چې دا نه راځي نه شي एक्सेप्ट آل مکمل وړه نه او دې ستاسو شو چې یو سلاइड نمبر تر شو کلیک پکا به دې مته یو سلاइड نمبر سلاइड تا تلای شي دې نه تلای شي دا اسه دې نه تلای شي
پریویو ته د من نیکسټ تللی شي نیکسټ پریویو لکه اسم دا کمنټ کوو کنه دا څه شي دا پین څه په خاطر اسمه لکه دا چې پین نه کمنټ خلاص کړای دی کنه دا یو سلاید بل سلاید پین مش د خلاص شوی د دې کلیک کړي د سلاید ته دا پین کا دا لری کوي دا پین څه شي باندې شي کله دې په کلیک دا پین څه شي د خلاص شي کغول چې نه دا پین دا ورک شي باز دا مې هر څه خوښ ول یو سلاید مې نه جوړ کړو هر څه د کمپلیټ شي اینڈ پریویو باندې کلیک کا یس کا بس هر څه تو د غیر سلاید ته متخیر شو منظم شو څه شو پریویو انکو به ورسره څه یو رپورټ وکړم اخري دې درشه کله چې په دې باندې کلیک کړئ تو سره یو داسې د کلام علامه ارسي دا پریزنټیشن کې درس وته ویای ځینې برخه داسې وته چې کوي مشخص کوي لکه یو کلام چې کوي کوي دا ان کنورټ ټو شیپ چې په دې باندې د سان وشي هایلایټ ته چیرې شي یو هایلایټ ترکیه هایلایټ داسې رنگ دی هایلایټ ټوکر نه کنه په مسوړ کې مو هایلایټ ویلای لیکل هایلایټ کول او چې نه پین دی رنگ دی او د پین ته سیده هغه بدلولای شي رنگ بدلولای شي دي څه شو او د هایلایټ ته بدلولای شي دي دا شین دی یا بل ډبل وته ورته صحیح نو دا اور پریزنټیشن کې اړتیا کیږي چې تاسو ځینې ځای ته سوینه نه کړئ پر ځم تاسو دا ذکر پنځلس نه یا دا ذکر پنځلس په اوټ اپ کې پر ځم دا ویلکم نه وي دنه دا کلیک ته وکړه یته مشخص شو کنه راځي پریزنټیشن کړئ اریزر ټول شي تحت پاک دی په دې باندې حساب کولای شي صحیح نو کوم ځای کلاته نه وشي کولای شي بل چې د لیزو سلیکټ دی کچره دي ترشه دا ځکه مې لیکل کړی دي دا ځکه مې کړی دي دا ځکه مې کړی دي او دا ځکه مې کړی دي او دا سلیکټ ترشه او دا سلیکټ کړه انتخاب ټول څه شو انتخاب شو لیکل څه شو دا ځکه دا د یو ځکه ودرې دا څه په بلاش دی او دا ټول لیکنه څه شو انتخاب شو او دا سلیکټ آبجیکټ باندې کلیک وکړئ بیا سلیکټ کولای شي آبجیکټ کدا زوم ته انتخاب شو کنه سلیکټ آبجیکټ باندې انتخاب کړئ دا زون ته آبجیکټ دی دا بل زون ته آبجیکټ دی د سلیکټ پاس کولای شي مشکل په دې کې نشته کنه رام مو ویل کنه او بل چې د کلرز دي کلر چې دینار وسلای شي دې رام نه چینج کولای شي کلام دې پرای بل چې پر رنگ چې د ځکه به علاوه رنگینه موجود دي په دې نه رنگ په لور شي کلام مور کو سدي جنا اوس دا کلر رنگ ډېر نه راځي کنه دې نه ټیکنیک سره ورغړای په دې باندې کلیک څه کچری ته شي ډېر نه راشي ايش ولا بس اوس دا یو ټول ډیلیټ کوه دا ریزر اپ سره کړه او دا وایرس کړه وایرس کې بل اپشن نشته میډیم وړي سره کوم وړي کنه ځنه وړي کې وایرس ځنه غاټ بيزنس سره کوي دا سټایلز دي دا ځکه چې موږ ځکه پین مې ورکو سره پین لک ټیک کړای دی دا ځکه مې راسي کړی دي یم پر ځان دا ځکه مې وایي زه پروګرام یې چې پروګرام کنورټ ټو شیپ زه کولی چې تاسو راشي شکل دې بدل شي دا دې چې راشي شکل سټیپ نه او دا یو شکل د بدل شي لکه دې نه مشته شیپس رو کوي کنه دا شیپس دې شیپ ته راځي شو بدل شي شیپ ته ځکه بدل شو چې پرمټ ته شو پرمټ کې مشته دا شیپس ویني دا شیپ ډیزاین ارسو سره ورو پین سره شي ته به په پښه کنه کنورټ نه او بل دا چې دې دا غوړي دا پنس باندې شي سٹاپ انکینګ باندې کلیک وکړئ انکینګ څه شو سٹاپ شو نه راوینه کلام سره څه شو ختم شو خپل روشي کلیک وکړئ لیکنه به کوي چې کولای شي یو سٹاپ انکینګ باندې بس تر دې چې برا او ریویو ټیم باندې ختم کو سبته ویو ویل کوي څه شو